ستا دپاره الهی تربیه او تنبیه. کله کله دی الله جل جلاله یو کار داسې در بند کړي یا داسې مشکل درته پیش کړي چې د هغه مشکل د حلولو ټولې لارې چارې در باندې وتړل سي. ستا دنیوي اسباب هم ټوله په داسې ډول سره پای ته ورسیږي چې د خپل کار د جوړېدلو څخه پر مخ ناامیده سي او په آخر کې دی الله جل جلاله هغه مشکل په داسې ډول سره در حل او خلاص کړي چې ستا هیڅ په چرت او خیال کې نه وي. دا د دې لپاره چې الله جل جلاله تا ته دا در معلومه کړي چې حقیقي نعمت در کوونکی او د تکالیفو حلونکی څوک. انسان باید د علم په حاصلولو او د علم په زده کولو کې څلور نیته یا څلور مقصده ولري. لومړی دا چې په علم سره له خپله ځانه جهل او ناپوهي پورته کوم. دوهم دا چې په دغه علم سره د ټولنې د نورو انسانانو څخه جهل او ناپوهي لرې کوم. دریم دا چې په دغه علم سره باید عمل وکړم ځکه علم یوه ونه ده او د هغې ونې میوه یا ثمره په علم سره عمل کول دي. څلورم دا چې د علم په زده کولو سره باید علم د ضایع کېدلو څخه وساتل سي ځکه که هر څوک د علم د حاصلولو څخه لاس واخلي علم د قبلې په اړه فقهي مسأله. که چا د لمانځه د ادا کولو اراده درلوده او د قبلې طرف نه و ور معلوم او هلته داسې څوک هم نه و چې د هغه څخه د قبلې پوښتنه وکړي نو د خپله ځانه سره دې فکر او سنجش وکړي. هر طرف ته چې د ده زړه ورته وویل چې قبله دغه طرف ته ده هغه طرف ته دې مخ کړي او لمونځ دې ادا کړي. که یې بې له فکر کولو لمونځ ادا کړي هغه لمونځ یې نه دی صحیح که څه هم دغه لمونځ یې د قبلې طرف ته کړی وي. او که هلته یو څوک و چې د قبلې پوښتنه ځینې وکړي خو ده د شرم په سبب پوښتنه ونه کړه او لمونځ یې ادا کړی بیا یې هم لمونځ. د اروپایي ملکونو څخه په یوه ملک کې یوه مسلمان سړي هغه د ولاړې په دوشۍ کې اودس تازه کاوه. د پښو پریوللو په وخت کې یوه اروپایي سړي ولیدی او ورته ویې ویل اصلا تاسې مسلمانان ناپاکه یاست ځکه چې دغه خپلې ناپاکه پښې دي په داسې ځای کې ایښي دي چې موږ هلته مخان او لاسونه مینځو. مسلمان ورته وویل ته دا راته ووایه چې ته د ورځې څو واره خپل مخ مینځې. اروپایي د دغې پوښتنې په اورېدلو اریان سو او ویې ویل معلومه خبره ده چې یو ځل یې په سهار کې مینځم او که بیا ضرورت پیښ سو بیا یې هم مینځم. مسلمان ورته وویل موږ خپلې پښې د ورځې 5 ځله مینځو نو اوس ته دا راته ووایه چې ستا مخ پاک دی. 3 شیان په ډېر احتیاط سره اخله: قلم، قدم، قسم. 3 شیان تل پاک ساته: بدن، جامع، فکر. په ژوندانه کې له 3 شیانو څخه کار اخله: عقل، همت، صبر. د 3 شیانو څخه لرې ګرځه: افسوس یعنی په یوه شي پسې ارمان کول، فریاد شکایت کول او لعنت ویل. 3 شیان هیڅکله مخې رانه وه: زړه، ژبه، سترګې.
مګر درې شیان په هیڅ وخت کې مه هېروه. الله جل جلاله مرګ او شد. یو صالح او ښه سړی وایي په وړوکتوب یا ماشوموالي عبادت کوونکی وم. د عبادت او پرهیزګارۍ سره مې ډېر شوق او زیاته مینه درلودل. د شپې بل مانځه او عبادت کولو ته راپورته کېدم څو یوه شپه د خپل پلار په حضور ناست وم او ټوله شپه مې په لمانځه یا د قرآن مجید په تلاوت تېره کړې وه. خو زموږ پر شاوخوا زموږ د کورنۍ ډېر کسان په خوب بیده وه. نو پلار ته مې وویل د دغو ټولو کسانو څخه یوه نفر هم سر نه کړي راپورته چې لږ تر لږه 2 رکعاته لمونځ یې ادا کړی وای. ټول د مړو په شان بیده دي. پلار مې راته وویل زویه که ته هم دوی غوندې بیده وای تر دغه ښه و چې د خلقو په پوستین کې لوېدلی یې